زه چې اکثر ځایونو کې افغانان ګورم چې افغانستان نه بیرون راغلي دي، په نور ملکونو کې دي، که تحصیل ته راغلي که ژوند ته راغلي دي، د دوی ټول هغه دوستانه سرکل فقط افغانان دي. زما په نظر دا یو ښه نظر نه دی، ځکه ته افغانستان نه که تحصیل ته راغلی نو ته باید تجربه لاسته راوړې. په خارج کې درس ویل پوهنتون کې کیدای شي ته 40% شي زده کړې، 80% جامع د خلکو نه زده کوې. هغوی څنګه فکر کوي، څنګه کارونه کوي، هغوی کوم میتودونه کاروي چې کامیابه دي، چې څه شی هلته زده کړي خپل ملک تطبیق کړي. زما په نظر زما خپل یو راز چې الله سبحانه وتعالی ته لږ زره څه وبخل هغه دا و چې زه اول مالیزیا ته لاړم. څو کالو دپاره ما یو افغان دوست نه درلودو. مختلف مالیزیایي دوستان مې وو، چینایي دوستان مې وو، نو هغوی سره امکانات و د هغه ملک او هغه امکانات یې ما ته برابر کړل او زه هم یو ځای ته پکې مخکې لاړم. دا نن زه چې که جرمني کې یم که په انګلستان کې یم چې حقیقت درته ووایم زما افغانان دوستان کم دي نسبت د نورو ملکونو نه، عربانو نه، چینایانو نه، مختلف ملکونو. یعنې زما په دې ملکونو کې راشه داشت افغانانو سره نسبت کمه ده لکه څنګه چې نور خلکو سره زیاته ده، که هغه اروپایان دي که هغه همدا انګلیسیان دي. نو ځکه چې زه دوی نه زده کولی شم، ډېر څه زده کولی شم چې دوی خپل ملکونو کوم کار سره قم کوي، سره قم فامیلي روابط، یعنی سبحان الله، یعنی ډېر شیان سره زده کولی سړي ذهن ډېر زیات واضح کېدلی شي. نو زما خواهش هم دا دی، خصوصا چې اوس ډېر خلکو افغانستان ته تللي دي، نو فقط خپل سرکل د افغانانو نه مه ډکوئ. که کمیونټي سنټر جوړوئ، که بل څه کوئ، نو کوشش وکوئ چې د امت په نظر کې ونیسئ، مسلمان او مختلف خلکو سره راشه داشه ولرئ تر څو پورې هغوی نه زده کړئ. خصوصا هغه خلکو سره چې څوک هلته ژوند یې کړی دی، یو ځای ته رسېدلي دي، چې هغوی هم تا ته یو لاره وښیي کوم ځای ته تللی شي. زه به ته یو مثال درکړم. زه بعضې خلکو سره کېناستلم، ما یې څه شی وکړم، تقریبا زیاتره راته وویلې چې ته باید اوبر ډرایوري وکړې. لیکن بعضې زما ترکان دوستان و هغوی سره کېناستلم چې دلته تجربه ما خپله پی ایچ ډي کوله. هغه ویل ته خو تیار ماستري لري، ولې پی ایچ ډي نه کوې؟ زه درته سکالرشپ اخیستی شم، هره میاشت کې به 2000 پاونډ هم درکوي او ته پی ایچ ډي هم کولی شي. بل دوست سره کېناستلم، هم د ترکیې نه و، هغه راته وویلې چې ترکان یو غټ بلډینګ په سنټرل لندن کې لري، زه کولی شم چې رئیس سره خبره وکړم، تا ته پکې مکمل یو ځای درکړي دفتر دپاره. یعنې د دې خبرو نه زما هدف څه شی دی چې ته باید مختلف خلکو سره کښېنې، ځکه په دې دنیا کې دا مهم نه دی ته په څه شي پوهېږې، دا مهم دی چا سره ته رابطه لري او څوک د سره څه کولی شي. ځکه رابطات چې کوم شی راوړي هغه نه پیسې ګټلی شي، نه علم ګټلی، هېڅ هم نه. رابطات اولین شی دی. که حتی که ته بزنس ته مو ګورې نو هغه کسان څوک چې ښه رابطې لري هغوی بزنس کامیاب دي، او چا سره رابطه ده ډېر زیات مهم دی. مهم دا دی چې ته باید کوالټي خلکو سره کښېنې، هغوی سره پاڅېږي، بېمانه خبرو نه او بېمانه ناستې نه او غورو نه او په دې رشخه نه و او په هغې رشخه نه و او شین چای ته کښېنه. صحیح دی، یو دفعه صحیح دی، لیکن ټول عمر دې په همدې کې مصروفه دی، نو فکر نه کوم یو ځای ته ورسېږي. که ته چېرته واقعا هغه خلکو سره کښېنې پاڅېږي چې هغوی چېرته دي، نو مطمئن یم چې ته به هلته ورسېږي. یو وینا ده زما په نظر باندې، وی خپل ملګري ته ښکاره کړه تا ته به ستا آینده ووایم. او دویم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ستا ملګري ستا دین دی. یعنې دا خبرې مې داسې کړې چې یعنې که چېرته ستا ملګري په کومه لاره دي ته هم په همغه لاره به روان یې. نو دا ډېر مهم دی چې دا ویډیو زه خلاصه کړم. اول چې دې ملکونو ته راځئ فقط افغانان خپل سرکل کې مه پرېږدئ، نور خلک هم پکې داخل کړئ. دویم کوالټي خلکو کسانو سره رابطې جوړې کړئ او هغوی سره مخکې لاړ شئ، وخت مه ضایع کوئ، وخت ضایع کوونکو سره. دریم څه شی دی چې دا مهم نه دی ته په څه شي پوهېږې، دا مهم دی چې څوک پېژنې او چا سره رابطه لري. خبره ختمه.